هم درې رقمه خلک زما خلاف غږیږي، درې رقمه خلک د ملایانو او د عامیانو په جامه کې زما خلاف غږیږي. یو جاهل دی چې زما خلاف غږیږي، نه پوهیږي، نه په کتاب پوهیږي، نه په مسله پوهیږي، نه په دین پوهیږي. خلکو یې په ذهن کې په دماغ کې بیکاري ورلګولې دي، نو غریب په دین او په کتاب نه پوهیږي، زه څنګه پوه کړم؟ هغه ته زموږ خبرې پالتو معلومیږي. هغه دا وګوره پر دې دونه غټه اجتماع باندې لګي، دا وګوره فلانه یې راخسته. نو زوم تراسه زه ته پوه کم، زه تا ته د اجتماع بدی در وښیم، زه تا ته خرابۍ په کتاب در وښیم، د ځانه یې نه درته وایم. اجتماع موږ هم دا جوړو، خو د مذهب او د عقیدې خدمت پکې وکړه، بې مذهبۍ ته خدمت مه کړو. نو یا جاهلان دي، دویم قسم متعصبین دي، تعصب کوي، حسد و بغض و عناد په ملایانو کې کرل سوی دي. مرکز د حسد و د بغض ملایان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 6 کسان به د خپل ګناه په خاطر اول جهنم ته داخليږي. 6م سړی نبی علیه السلام مولا دی د حسد په خاطر په دوزخ کې پروت دی. ځکه امام ابو الله سمرقندی رحمه الله روایت نقل کړي چې د مولا شاهدی پر مولا نه د قبوله. یو مولا کړه بل مولا خلاف خبره وکړ په کتابو کې، د نن سه یو له سو کاله مخکې مولایان وای د مولا شاهدی پر بل مولا نه د قبوله. که د مولا دعوا و بل مولا د خلاف را لې قاضي به شهید نه قبلي. ولی وای په مولایانو کې خپل په مابین کې حسد ډیر دی. دوه کسان موالیان چرسیان ناشې په مجلس کې، نو چې یو بل خو خبر شي چې دام چرسو والاري بس شم نه ور سره وکي، محبت سره وکي، خوشاله سی وای دا سړی راغلی. بیا نبی معاب دوه ساګوانان ناشې په مجلس کې چې یو خبر شي چې دیم د ما غونډي وردا شانو شرقیان دي، هغه ور سره خوشاله سی. کله دوه مولایان په مجلس کې سره یو ځای کړل، بس یو بل تر کوستر ګل کنجانو بوز. ولی حسد دی، په مولایانو کې حسد دی. نو حسد مولایان زموږ سره حسد کوي. دریم غل مولا حسد را سره کوي، غل مولا مو خلاف غږیږي. هغه مولا چې زموږ دین او مذهب غلا کوي، هغه مولا چې زما امیانو خلکو ته، زما مسلمانانو ته، زما ساده خلکو ته په بازار کې دکان اخلاص کړی دي، په دکان کې د شاتو د عسل په بوتل کې زهر ورکوي. هغه مولا چې پر خلکو باندې د عسل د زارو بوتلان د عسل په نامه خرڅي. زه خلکو ته وایم ای امیانو خلکو پوسه که پر بوتل باندې دغه نوم لیکلی و دا د عسل نه دی، دا د زارو دی. کم نوم پنجپیری، کم نوم توحیدی، کم نوم سلفی، کم نوم اهل حدیث، کم نوم توحیدی، کم نوم شرک، کم نوم بدعت، کم نوم تبلیغی. دا که پر یو بوتل لیکلی و دا د زهر بوتل دی، عسل نه دی. پام ورسره وکړه. زه خلکو ته د دغه مولایانو چې د زهر بوتلان خرڅوي، دا خلکو ته ښیم چې حاجي صاحب پام کوه، دا اصل نه دي، زار دي، وژنې دي، بدن دې نه در مړ کوي، ایمان در وژني، عقیده در وژني. نو مولا زما څه ځکه بد وړي وایي زما دکانداري دې را خرابه کړه. ګوره زه په دې سړي باندې مې خواري کښلې وه، 60 کال موږ بیټا چوک ته ورغلي وو، طلبا ځوانان ناست. هلته یو مولا ډېره خواري کښلې وه، غریب 10 کاله اخته و پر دې باندې چې د سروري چهارشنبې څاښتونه ناروا دي. زه ورله مجلس کې مې بیان وکړي چې د سروري چهارشنبې څاښتو باندې ثواب شته، په دې کې شفا ده، دا د علماو لار ده، دا مستحب دي. او که کم مولا وایي چې ناروا دي، میدان ته جراسي چې زه خبرې ورسره وکړم. زه کلي ته ورغلی وم د هغه مولا، نو د ده د 10 کالو دکانداري مې په 2 خبرو ور خرابه کړل. ځکه خلک وایي سل پاپړ یو لوړ، سل پاپړ سره یو، ځکه خو یو لوړ دي پر ښکاره کړي، نو بس کار خلاص کړي. سل ټپوسان دي سره ناست خو یو بازګۍ پر ښکاره کې کار خلاصېږي. نو چې زه ولاړلم نو پر وټساپ یې تخریب شروع کړي، دی حاجي صاحب ته خبرې ور واستوه. دا مولا چې دی پر دې باندې دا نیکان صالحان خلک وایي نه دي اتفاق. ما اورېدی وایي دا صالحان خلک وایي دا ښه مولا نه دي، د دې څه ځان ګوري. ما خبرې ور واستولې، مال صالحان خلک څوک بولي، بزرګان څوک بولي. بزرګان خو موږ صوفیانو ته وایو. راسه ما د کوټې په ښار کې سره کوي، د پاکستان پر سطح یې کوي، په پښین کې کوي. ما سره ووټ وکړه چې د کوټې صوفیان بزرګان ستا ملګري دي که زما ملګري. او دا بې مذهبه مولایان، دا بې مذهبه خلک، دې ته خو اعتبار نشته. نو هغه مولا چې پر دې باندې عسل په چشي کې زار خرڅي، هغه زما سبا د وړي زما خلاف یې تخریبونه شروع کړي. کله وایي دا ماجر دي، ماجرتوب خو مې عیب دی.